چې کله الله تعالی حساب او کتاب د انسانانو کی نو انسانان به په درې قسمه باندې پاتې شي. یو به هغه وي چې د هغوی ګناهونه درانه شي نو هغه به جهنم ته لاړ شي. دویم به هغه کسان وي چې د هغوی نیکۍ درنې شي نو هغه به جنت ته لاړ شي. او دریم هغه دی چې د هغوی دواړه برابر شي نو د یو قول مطابق وعلى الاعراف رجال چې کوم په اتمه سپاره کې تذکره شوې ده په اعراف مقام د جنت او د جهنم منځ کې چې کوم دیوال دی په هغې باندې به بند پاتې شي. زما د ننني درس مقصد دا دی چې موږ بعضې داسې نیک اعمالو بیان کوو وقت لږ نیسي لیکن په هغې کې ثواب ډېر دی. د ټولو نه اول حدیث په هغې کې دا دی نبی مهربان صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې ټول امت ته دعا وکړي او ټول امت په دعا کې یاد کړي نبی مهربان صلی الله علیه وسلم فرمایي كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنه. الله رب العزت ورته د هر مؤمن سړي په سر باندې او د هر مؤمن ښځې په سر باندې یوه نیکي لیکي. په دې وخت کې د یو محتاط قول مطابق 2024 کې څه د پاسه 2 اربه مؤمنان مسلمانان دي. نو چې تا دا دعا وکړه نو تا په څو سکندو کې څه د پاسه 2 اربه نیکۍ وګټلې. او که بیا ته دا خبره وکړي چې الاحیاء منهم والاموات یا الله چې کوم ژوندي دي هغوی ته مغفرت نصیب کړي او چې کوم وفات شوي دي هغې ته هم مغفرت نصیب کړي. نو دا خو بیا ډېر لوی تعداد شو. او که بیا دا خبره مو وکړي چې یا الله څومره را روان دي یا الله هغوی ته هم هدایت نصیب کړي او هغوی ته هم مغفرت نصیب کړي. نو زما ورونو مسلمانانو نیکي د سپکه مه ګورئ. په دې دور کې څه بعضې خلک داسې دي چې هغه د مون مسایل د اودس مسایل اسکارو ته سپک ګوري. اصل کې هغوی کې د الحاد بوی وي. هغوی په زړونو کې د دین اسلام قدر نه وي مینه محبت دین اسلام سره نه وي. والله مرګ یقیني دی او دین د هېچا انکار هم نشته. او په دغه قبر کې او الله تعالی سره چې کله ته ملاویږي اول به تا نه تپوس د مانځه کېږي. دغې نیکو اعمالو په سبب باندې به ستا د نیکو اعمالو تله دا درنیږي. او دا انسان که ګناهونه کړي نو دا به یو خبره کوي الله تعالی هغه مخکې نه موږ ته رانقل کړې ده وی لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها. مالی هذا الکتاب وی زما دې عملنامې لره ته شوي دي دوی خو نه وړه ګناه پرېښودې ده او نه غټه ما پسې لیکلې شوې ده. که یو طرف ته ګناهونه لیکلی کېږي نو بل طرف ته زما او ستا نیکۍ هم لیکلی کېږي. نو دغې نیکو اعمالو په سبب به زما او ستا تله دا درنیږي. او چې کله د نیکو اعمالو تله درنه شو نو جنت ته به داخلېږي. یو حدیث کې راځي تاسو خپلو والدینو ته دعا وکوئ. ستاسو د والدینو دپاره ستاسو د طرف نه که هغوی وفات شي د ټول نه بهترینه تحفه هغه دعا ده. دعا کې بخل مه کوئ. حدیث کې راځي دوه کسان بخیل دي. یو چې زما نوم واخیستلی شي نبی مهربان صلی الله علیه وسلم فرمایي چې درود نه وایي. دویم هغه کس چې دعا نه غواړي. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دا قول زه بار بار پیش کوم. هغه به فرمایل زه دې خبرې نه یریږم چې ستاسو دعا به قبوله نه شي او یا به ستاسو توبه قبوله نه شي لیکن د دې خبرې نه ضرور یریږم چې تاسو به دعا غوښتل پرېږدئ. تاسو به توبه ویستل پرېږدئ چې څومره اسکار دي دا پابندۍ سره کوئ. نیکو اعمالو ته سپک مه ګورئ. والله د حشر په میدان کې به دا زما او ستا په کار شي. او بیا د حساب او کتاب په موقع باندې یو ځای کې الله تعالی فرمایي که چېرته یو مجرمه دا ټوله ځمکه د سرو زرو نه ډکه کړي ولو افتدا به او بیا الله تعالی ته په فدیه کې پیش کړي قبوله به ترې نه شي. ټوله ځمکه چې کله د مرګ نه پسه او په قیامت کې یو انسان یې الله تعالی ته پیش کوي دې باندې یو مجرم د جرم نه خلاصېږي. د انسان یوه نیکي پرې نه سیوا کېږي. د انسان یو ګناه پې نه معاف کېږي. په صورت عبس کې رب العالمین فرمایي یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه. دلته الله تعالی مختلفې رشتې د هغې تذکره یې کړې ده او بیا د فرار او د تیښتې او د یو بل نه د بېزارۍ یو بل نه د پټېدو هغې تذکره یې کړې ده. مفسرین مختلفې معنا کوي. یو مقصد د دې آیت کریمه دا دی چې پلار به د زوی نه تښتي. څومره ښکلې رشته. زوی به د پلار نه تښتي. د پلار د زوی دپاره په دنیا کې څه څه لیدل کړي الله دې رحم وکړي. خو لیکن هلته به د دې وجې نه تښتي چې هسې نه نیکي رانه ونه غواړي. یوه نیکي چې د انسان کمه شي د هغې په سبب به دا جهنم ته ځي.
او که یو نیکي سیوا شوه او د نیکو تلې درنه شوه دا به ډایرکټ جنت ته ځي. الله تعالی دې مونږ او تاسو په جنت کې ملګري کړي. والله زمونږ مقصد دا دی چې مونږ روحاني او دننه او دینی طریقې سره مضبوط شو. نن هر طرف ته هر سره پریشانه دي. والله که چا سره ډېرې پیسې دغه ډېر پریشانه دي، ډېرې مال او بد حال. والله په دې وخت کې چې په امن دی هغه د نیکو اعمالو والا په امن دی. مخکې ما یو خبره کړې وه، په دنیا کې یو ریسرچ شوی و چې کوم قسم خلک په دنیا کې دا خوشحاله زندگی تیروي، مطمئنه زندگی تیروي. اوږده خبره ده، هغې دپاره هغوی مختلف سفرونه کړي، مختلفو دینونو والا سره میلاو شوي، مختلفو کسبونو والا سره میلاو شوي، د ډېرو مالونو والا سره میلاو شوي. هغوی اخره کې نتیجه لیکي چې موږ مالونو والا مو کتل، جدادونو والا مونږ وکتل، هر قسم خلک مونږ وکتل، ساینسدان هم مونږ وکاته، انجینیر هم مونږ وکاته، ډاکټر هم مونږ وکاته، لیکن مطمئنه زندگی، پرسکون زندگی، خوشحاله زندگی هغه د هغه چا ده چې یو آسماني دین پابند زندگی تیروي. والله زما او ستا د بدن دوه حصې دي، یو دا چې کوم ښکاري غوښې هډوکي دا غذا ته محتاج دي، چې بیمار شي دوا ته محتاج دي، د دې خو مونږ کوو. بل اهم شی په دې کې هغه روح دی. روح هغه دی که دا نه نو بیا موته بدن خرابېږي، په دنیا کې بیا موته څوک نه پرېږدي. د هغې دپاره غذا عبادت دی. الا بذکر الله تطمئن القلوب. خبره راغونډومه، کوشش دا کوئ هر مانځه نه پسه دا دعا غواړئ، اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منهم والاموات. نو الله تعالی به د هر مؤمن سړي په سر باندې او د هر مؤمن ښځې په سر باندې که مړه دي که ژوندي یو یو نیکي لیکي. نو که صرف د ژوندو ولیکي نو 2 اربه نیکۍ شوي. غنیمت دی، خپله یاده کوئ، نورو ته هم دا تذکره وکړئ. الله دې وکړي چې په دې باندې